ښه راغلاست. اوس به په انډنټ سر خلاص کړو چې انډنټ څه کار کوي او د دې څخه موږ څنګه ګټه اخیستی سو. انډنټ دا دی که چیرې تاسو یو شی بولټس کوئ هغه اتومات یو څه مخته څکول سوی یعنې چې دا جمله یا د انډنټ د دننه راځي چې یو څه څکول سوی. نو که تاسو غواړئ چې د پیراګراف مثلا هر شی چې نوشته سوی دی د پیراګراف هم انډنټ سي نو زه غواړم چې د انډنټ کم نو که چیرې زه د پیراګراف سلیکټ کړم یا غوره کړم او د انډنټ ور دی د پیراګراف هم یو څه څکوي. که وغواړم نور یې وڅکوم نو په دا باندې تاسې نور هم دا څکولی سئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې داسې ترتیب کړئ پیراګراف ورسره دی هم دواړه انډنټ کړي نو چې هر څوک هر څو نسکېدلي یوه درجه نور څکوي نو دا رقم د دې دوه فاصله د څکول د هغه رقم وي خو دی نور سره وڅکول سي لکه دی چې د ده دننه او دی د ده دننه دا رقم سره انډنټ څکول کیږي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې یو شی وڅکوئ او راویڅکوئ یو خط یا جمله یا یو پیراګراف نو تاسو کولی سئ چې انډنټ استعمال کړئ او د انډنټ لپاره شارټکټ کې باید دا خط مو سلیکټ کړي یا غوره کړي مو چې خط ته سلیکټ کړئ ټیب وروهئ چې ټیب وروهئ د هغه رقم یو پوینټ دننه کړي بیا ټیب وروهئ نور یې نه بس دا رقم یې پسې ورڅکوي چې هر څومره ستاسو پکار وي. شیفټ ټیب عموما شیفت دا دی چې مطلب کار چې په هغه شي کېږي د هغه مخالفه کار وشي. مثلا کوچني ای بي سی کې ای کوچني نوشته کوي که شیفت ونیسئ په غټه نوشته کېږي او که کیپس لاک آني چې په غټه یې نوشته کوي په کوچني نوشته کېږي نو شیفت ټول عمر اکثره وخت د هغه پر ضد باندې کارېږي. نو که چیرې غواړئ چې بیرته شاته راسئ نو شیفت ټیب وروهئ شیفت ټیب وروهئ او یا د چپه لاس ته چې نښان دی هغه وروهئ دی بیرته تاسو ته شاته راولي. بیا راځو دا د پیراګراف نښان ورته پیراګراف همداسې چې پیراګراف د رایټ ټو لیفټ دی که لیفټ ټو رایټ دی. لیفټ ټو رایټ انګلیسي ژبه ده رایټ ټو لیفټ چې دی هغه ډایرکشن په پښتو یا عربي یا فارسي یا دري دپاره استعمالیږي نو تاسو کولی سئ چې دا استعمال کړئ. که چیرې هغه په چپه لاس باندې نوشته سوي هغه به راسته خواته تس په زوره کوي مګر د هغه خط به بیا هم د چپې خوا څخه نوشته کېږي نو دا بیا هر وخت که موږ پښتو نوشته کوله بیا زه در وښیم مګر پښتو چې شروع سي باید د انډنټ د راستې خوا څخه شروع سوي د چپې خوا څخه نه شروع سوي. بیا راځو دا سارټ ته نو سارټ په اصلي کې زموږ ډېر هلته په درد خوري که چیرې موږ یو ډېر لوی ډاکومنټ ولرو په هغه کې ډېرې صفحې بیا موږ غواړو چې هغه په خاص پیراګرافو یا په خاص هیډینګو باندې موږ ته ترتیب راکړي نو هغه مهال به موږ سم سر په خلاصي نو دا آپشن به هغه وخته پرېږدو. بیا راځو رنګ ته مثلا دا عمومي سرلیک دی زه غواړم چې دی رنګ یې ور بدل کړم هر کم رنګ تاسو کولی سئ دلته تور ګرې خام رنګ تیز رنګ مثلا شین تاسو کولی سئ چې مثلا دا شین سو او زه غواړم چې د دې لاندې چې هر خط نوشته یې هغه یو څه خام نسواري سي. بیا راځو دې ته زه غواړم چې د بولټ پوینټس چې دي هغه دغسې دي رنګي او که نور رنګونه مو په کار وي نو بیا تاسو کولی سئ چې مور کې بیا تاسو کولی سئ چې سلایډرز لکه نو سلایډر خو ګرې سکیل ډیفالټ دی. ګرې سکیل معنا تور سپین د تور سپین پر ځای موږ په کمپیوټر په ژبه کې آر جي بي ورته ویل کېږي. آر جي بي معنا ریډ ګرین او بلو نو موږ ریډ ګرین او بلو به ډېر کاروو نو کمانډ 2 یا کنټرول 2 یې شارټکټ کې ده. نو بیا تاسو کولی سئ چې خپل رنګ جوړ کړئ یا ورسئ رنګونو ته چې هر کم رنګ مو خوښ وي هغسې رنګ تاسو کولی سئ چې مثلا هغه رنګ تاسې جوړ کړئ. بیا راځو و دغه نښان ته چې دا هایلایټر بلل کېږي. هایلایټر د دې دپاره دی مثلا تاسو غواړئ یو خاص جمله دا هایلایټ کړئ چې پر دا باندې نظر تېر کړي نو بیا تاسو کولی سئ چې هغه سلیکټ کړئ او هایلایټر ووایئ. هایلایټر مثلا دا که بیا چاپ سي یا پرنټ سي بیا چا دستي سترګو دې ته وراړي چې او دغه خاص کار دی چې مثلا موږ باید په نظر کې وساتو. نو هایلایټر مختلفه رنګونه چې تاسو کولی سئ چې هر کم رنګ ورکړئ هغه هایلایټولی سي او بیا هغه رنګ که مو بیرته غوښتي چې ایسته یې کړئ نو هغه د ټکسټ باید تاسو بیرته سلیکټ کړئ او بیرته نو کلر ورکړئ.